السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ګران کتونکو، زه به نن تاسو ته یو اهمه او ډیره ضروري مسله وړاندې کوم. ګران کتونکو، کله چې یو مونځګزار مونځ ته حاضر شي او دغه مونځ د ماښام وي او په دغه ماښام مونځ کې دغه مونځګزار نه اولني 2 رکعتونه شوي دي، نو آیا د مونځګزار به په دغه خپلو رکعتونو کې څو قیدې کوي؟ یعنی 3 قیدې رادرومي او که 2 قیدې رادرومي؟ دا ډېره اهمه او ضروري مسله ده. ګران کتونکو، چې کله یو مقتدي جمع ته حاضر شي او امام د دغه مقتدي نه 1 رکعت مونځ کړی دی، نو ترتیب هماغه رنګې دی چې امام سره به 2 رکعته مونځ ادا کړي. هغې نه وروسته چې کله امام سلام وګرځوي، دغه مقتدي به ودرېږي او اولنی رکعت چې کوم دنه پاتې شوی دی هغه به دغه شان دی راوګرځوي چې ثنا به ووایي، اعوذ بالله بسم الله به ووایي، هغې نه وروسته به سورې فاتحه ووایي، سورت به ووایي، رکوع سجده او آخري قیده او سلام به وګرځوي. دغه مسلمان دغه مونځ پوره شو. خو که چېرته دغه مسلمان نه دغه مقتدي نه اولني 2 رکعته مونځ شوی دی او دا امام سره صرف آخرینی 1 رکعت راونیولو، نو دغه مقتدي په دغه مونځ کې 3 قیدې رادرومي او دغه مقتدي به دغه 3 قیدې کوي. بعضې خلک چې دی د دغه مسلې نه بې علمه پاتې شوي دي چې دوی په دغه وخت کې صرف 2 قیدې کوي. نه، داسې خبره نه ده. کله چې یو مقتدي راغی او هغه امام پسې صرف آخرینی 1 رکعت راونیولو، یعنی امام سره صرف 1 رکعت ادا کړو، امام سلام وګرځولو، هغې نه وروسته به دغه مقتدي ودرېږي، ثنا به ووایي، اعوذ بالله بسم الله به ووایي، سورې فاتحه به ووایي، سورت به ووایي، هغې نه وروسته رکوع سجده، او په دغه وخت کې دغه مقتدي دا 2م رکعت دی. نو دی به چې دی ودرېږي نه، دی به داسې سوچ نه کوي چې ما خو اولنۍ قاعده امام سره کړې دو. نه، هغه اولنۍ قاعده تا د امام په اتباع کې راغلی دو. تا له اوس په دغه وخت کې د 2 رکعتونو نه وروستو دغه اولنۍ قاعده کول دا واجب دي. نو لازماً به تا د دغه 2م رکعت نه وروستو قاعده کوي، او کله چې دغه قاعده وکړله هغې نه وروسته ودرېږه او بیا بسم الله ووایه، سورې فاتحه ووایه، سورت ووایه، رکوع سجده او آخري قاعده وکړه، سلام وګرځوه. یعنې د دغه کس چې چا نه 2 رکعته مونځ شوی دی، نو دغه کس په دغه مونځ کې 3 قاعدې رادرومي او لازماً به دغه مونځګزار 3 قاعدې کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.